تازه او بد خبر افغان الف لوبډلې له بنگلادیش لومړی ماتې ومنله. سلام او مینه خوږو ملګرو، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. د افغانستان الف لوبډلې د بنگلادیش الف لوبډلې څخه په درېیمه 500 ورځې سیالۍ کې په 7 ویکټو لومړی ماتې ومنله. د دغې سیالۍ پچه افغانستان وګټله او لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړه. افغان الف لوبډله د بنگلادیش الف لوبډلې د ښې توپ اچونې له امله په 33 اوور کې ټوله لوبډله په 122 منډو باندې وسوځېدله چې د بنگلادیش الف لوبډلې ته یې د 123 منډو هدف په 50 زرونو کې وټاکه. د بنگلادیش الف لوبډلې ټاکل شوې د 123 منډو هدف ډیر په اسانۍ سره په 13 اوور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ چې په دې سره افغانستان ته په لومړۍ 500 ورځې سیالۍ کې په 7 ویکټو ماتې ورکړه. د بنگلادیش الف لوبډلې لپاره نن په توپوهنه کې امرالقیس درویش، ذاکر حسن 12 او تر ټولو ډېرې 50 منډې بیا فضل محمود ترسره کړي چې په بریا کې ښه رول ولوباوه. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې فرید احمد، کریم جنت او ضیاء الرحمن یو لوبغاړي له مخې پورته کړ. نورو افغان توپ اچوونکو بیا کوم لوبغاړي ونه سوځول. دا سیالۍ بنگلادیش په 7 ویکټو وګټله چې په دې سره د 50 ورځنیو سیالۍ په لړۍ کې 2 افغانستان او 1 د بنگلادیش الف لوبډلې په ګټه ورسېده. د دې سیالۍ غوره لوبغاړی د بنگلادیش مشهور توپ اچوونکی ابو جاوید ونومول شو. نوموړی په دې سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولي. افغانستان په دې سیریز کې یوازې یوې بریا ته اړتیا لري ترڅو په بنگلادیش کې د بنگلادیش الف لوبډلې ته د ټیسټ ترڅنګ د 1 ورځنیو سیالیو په لړۍ کې هم ماتې ورکړي. د یادونې وړ ده د افغانستان الف لوبډله به په بنگلادیش کې د دې هېواد د الف لوبډلې سره 2 نورې ورځنۍ لوبې هم ترسره کړي. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل درسره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.